अस्सलाम वालेकुम तासु ګورئ هم پښتون خبرونه او زیم کومل شبیر زیم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. ټول ملک کې د انتخاباتو عمل شروع. امیدوارانو د نن نه د نامزدګۍ کاغذونه ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسرانو سره جمع کول پیل کړي. د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو عمل به د جمعې د ورځې پورې جاری وي. د کاغذات نامزدګۍ جمع کېدو وروسته به د دسمبر 23 نه تر یوې هفتې د کاغذونو څېړنه کیږي. د قومي او صوبایي انتخابات به په یوه ورځ د فروری په 8 کیږي. د راتلونکي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول په نیټه کې د 2 ورځو اضافه وکړي شي. د جمعیت علماء اسلام او متحده قومي موومنټ پاکستان مطالبه وايي نیټه کې زیاتوالي سره به د غوره امیدوارانو انتخاب کولو کې مرسته وشي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف با د NA 15 نه الیکشن کې برخه اخلي. سبب د نواز شریف کاغذات نامزدګي جمع کولی شي. نواز شریف به مانسرینا الیکشن کې ګټه ترلاسه کوي او په څلورم ځل به د ملک وزیر اعظم جوړیږي. د مسلم لیگ نون رهنما کیپټن ریټایرډ صفدر وینا وايي چې کله نواز شریف وزیر اعظم جوړ شي نو د خیبر پختونخوا د 40 کاله محرومو ازاله وکړي. د پاکستان تحریک انصاف جوړونکو بعد د دریو حلقو نه الیکشن کې برخه اخلي. موږ غواړو چې په 8 فروری په هر صورت کې انتخابات وکړي شي. د تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر علي خان وینا وايي د یو سیاسي جماعت د انتخابي نخ فیصله د زر تر زر وکړي شي. د لندن پلان دا دی چې نواز شریف کله الیکشن غواړي په هغه وخت بکیږي. نون لیگ انتخابات د تیښته کوي. په چیف الیکشن کمشنر دباو اچولی کیږي. د سینئر وکیل اعتزاز احسن وینا وايي ما ویل چې دا مجرمان دي. چیف الیکشن کمشنر دی د عدالت د توهین په تور مراو غواړي. ما د لرې کولو مقصد یو تن په اقتدار کې راوستلو. د کال 2013 کې لوډ شیډینګ مونږ ختم کړو. جعلي کیسونه چې کوم جوړ شوي هغه اوس ختم شول. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نون لیگ پارلماني پارټۍ اجلاس ته خطاب وايي د زوینه په تنخواه نه اخیستو زه ټول عمر لپاره نااهله ګرځولی شوم. पाक फौज मशर जनरल आसिम मुनीर द अमरीकी दौरे दौरान अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया गढ़ो सरा मुलाकात. द मुलाकात दौरान द कश्मीर मसला द UN करारदादों मुताबिक पहल कोलू जोर. आर्मी चीफ वाई पाकिस्तान द तरहगरे खिलाफ जंग की डेरे कुर्बाने वरकड़ी. द पाकिस्तानी उलस हिमायत सरबा आखिरी तरहगर खत्मुल पूरे दा जंग जारी. د کلدم بلوچ لیبریشن آرمی ترهګر کمانډر سرفراز بنگلزی د خپل ملګرو سره د ریاست خلاف بغاوت نه لاس پسر. بلوچ ترهګر د بهارت نه مالی مرستې ترلاسه کوي. د منشیاتو کاروبار کوي او د پیسو لپاره خلک هم تختل. کویټا کې د نگران وزیر اطلاعات جان اڅکزی سره شریک پریس کانفرنس ته د سرفراز بنگلزی وینا निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ वाई नड़े की द टेक्नोलॉजी लवजे तरक्की मुमकिन शवे. टोले तालीमी इदारे में ज़रता डेरे नज़दी दी. इस्लाम की प इल्म डेर जोर अचोले शवे. د حکومت لخوا د بجلی په صارفینو یو بل گزار. د بجلی قیمت کې د یونټ په سر د 1 روپۍ او 15 پیسو زیاتوالی.
نپرا وایي اضافه د مالی کال 2023 په لومړۍ سه ماهي کې د اډجسټمنټ په مد کې شوي. د سېنات کمیټې کې د 15,000 روپو جعلي نوټونه پیش. د سټیټ بانک ډیپټي گورنر په پیژنګلو کولو کې ناکام شوی. د جعلي نوټونو د اصل نوټ سره مشابهت دومره چې د سټیټ بانک ډیپټي گورنر هم په پیژنګلو کولو کې ناکام راغلی. د پېښور های کورټ د حکم وروسته د سابق ډیپټي کمشنر د قومي اسمبلی پخواني سپیکر اسد قیصر پر ضد په امن کې د خلل اچولو انتظامی حکمنامه واپس واخیسته. اسد قیصر د هم گزاره وکړي د ریاست او ادارو خلاف د خبرې نه کوي. د پېښور های کورټ چیف جسټس اسد قیصر ته هدایت. د پېښور نه کراچۍ ته عوام ایکسپریس ټرین بحال. عوام ایکسپریس د کینټ ریلوے سټیشن نه کراچۍ لپاره روان. په ریل ګاډي کې 360 مسافر سفر کوي. د ریلوے چارواکو وینا وای ریل ګاډي به په 15 غنټو کې کراچۍ ته رسي. په فلسطینی ښار غزا د اسرائیلو بمبارۍ جاری. د اسرائیل حملو له وجې غزا ماشومان لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک مقام جوړ شو. د خوراک، اوبو، پناهګاه او صفایي کمې د ماشومانو ژوند په خطر کې اچوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په حوالې ادارې یونیسف وینا. د ICC لخوا ون ډے رینکنګ جاری. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان بابر اعظم نوې رینکنګ کې یو ځل بیا په لومړي نمبر راغلی. بھارتي لوبغاړي 215 پوینټونو سره په 3 نمبر. روهت شرما په رینکنګ کې په 4 نمبر موجود. او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ او وچ وي. د خیبر پښتونخوا میداني سیمو کې د لړې خپرېدو امکان. د موسمیاتو محکمه وایي نن کم نه کم درجه حرارت کشمیر په لیه سیمه کې -11 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شو. مهم خبرونه تاسو کتل. اخلو یو وړه شاندمه د مینه پس راځو نو تاسو سره به وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هم پښتون سره اوسه. بولیټن کې واری بیا هر کله او شاملو تفصیلی خبرونه. نن د الیکشن کمیشن لخوا ټول ملک کې د انتخاباتو عمل شروع کړی شو او امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر سره جمع کول پیل کړل. د کمیشن لخوا د جاری کړی شوی شیډول مخې د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو عمل به جمعې ورځې پورې جاری وي. د کاغذات نامزدګۍ جمع کېدو وروسته به د دسمبر 24 نه تر یوې هفتې د کاغذونو څېړنه یعنې سکروټني کیږي. د نامزدګۍ په کاغذونو به د جنوري تر 3 نیټې جمع کولی شي او د امیدوارانو نظرثاني شوي فهرست به د جنوري په 11 نیټه جاری کیږي. د جنوري 14 د انتخابي نښو لپاره مخصوص شوې ده. د قومي او صوبایي اسمبلۍ لپاره ووټونه به په یو ورځ د فروری په 8 نیټه کیږي. صوابۍ کې د آرو دفترونو نه د نامزدګۍ کاغذونو اخیستلو عمل جاری دی. د سیاسي او آزاد امیدوارانو لپاره د کاغذونو ترلاسه کولو او نامزدګي به د دسمبر تر 22 نیټې پورې دوامدار وي. د صوبې دویم لوی ښار صوابۍ کې 2 قومي او 15 صوبایي حلقې دي. پخوانی صوبایي وزیر شهرام خان ترکی، فضل علي وارث خان، مفتی نوید او د نورو ګوندونو امیدواران به د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کړي. د صوبې نورو برخو په څیر ټانک آرو دفتر کې هم د نامزدګۍ کاغذونو اخیستو عمل جاری دی.
9 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کړل. د نن څخه د دسمبر تر 22 نیټې پورې به امیدواران د کاغذونو اغستو او نامزدګۍ ته دوام ورکوي. ټانګ ضلع کې د قومي اسمبلی یوه او د صوبایي اسمبلی یوه څوکۍ ده. تر دې دمه د نامزدګۍ کاغذونو اغستې کسانو کې د JUI مولانا اسد محمود بټني، د PTI غلام قادر بټني، داور خان کونډي او د نورو پارټو امیدواران شامل دي. جمعیت علماء اسلام متحده قومي موومنټ پاکستان د انتخاباتو لپاره د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو په نیټه کې د 2 ورځو د اوږدولو غوښتنه کړې ده. چیف الیکشن کمشنر ته په یو درخواست کې جمعیت علماء اسلام یو مشر سېنیټر کامران مرتضی ویلي دي چې د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کول نیټه کې د زیاتوالی به سیاسي جماعتونو سره د ښو امیدوارانو منتخب کولو کې مرسته وکړي. د درخواست کې ویلي شوي دي چې د کاغذونو د سکروټني عمل لپاره د هم د یوې هفتې وخت نو 4 ورځو ته راکم کړی شي. د MQM پاکستان مشر خالد مقبول صدیقي هم چیف الیکشن کمشنر ته خط لیږلی دی او د انتخاباتو لپاره د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو په نیټه کې د 2 ورځو د اوږدولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا بار کونسل د حلقه بندو په اړه خپل تحفظات څرګند کړي. بار کونسل لخوا جاری شوي پریس ریلیز کې ویلي شوي دي چې د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی په څوکو کې کمی د افسوس وړ خبره ده او بلخوا د انتخاباتو شیډول باوجود تقررې او تبادلې هم جاری دي. تقررې او تبادلې د انتخابات نه وړاندې درغلۍ ظاهروي. په خیبر پختونخوا کې د ځینو سیاسي ګوندونو ته ډاډ ورکول هم د تعصب ثبوت دی. بار کونسل دا غوښتنه وکړه چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د یو شان موقع ورکړي شي. الیکشن کمیشن باید د آئین او قانون له مخې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر کیپټن ریټایر صفدر وایي چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف به د NA 15 نه الیکشن کې برخه اخلي. میډیا سره د خبرو اترو په وخت کیپټن ریټایر صفدر ویلي دي چې میاں محمد نواز شریف به د مانسرې نه الیکشن کې حلقه 15 نه برخه اخلي. سبا به د نواز شریف کاغذات نامزدګي جمع کولی شي. کیپټن ریټایر صفدر زیاته کړې ده چې نواز شریف به مانسرې نه الیکشن کې ګټه ترلاسه کوي او په 4م ځل به د ملک وزیر اعظم جوړیږي. چې کله مسلم لیگ نون قائد وزیر اعظم جوړ شي نو د خیبر پختونخوا د 40 کاله محرومو ازاله وکوي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسټر ګور خان ویلي دي چې موږ غواړو چې په 8 فروری په هر صورت کې الیکشن وکړي شي. پنډه کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت بیرسټر ګور خان زیاته کړې ده چې د PTI بانی به د لاهور، میاوالی او اسلام آباد نه الیکشن کې برخه اخلي. هغه زیاته کړې ده چې موږ غواړو چې د الیکشن عمل پاک وکړي شي. देखो क्रिटिकल स्टेज है, हम तो चाह रहे हैं इलेक्शन हो और ऐसा कोई इकदाम ना हो जिससे इलेक्शन में ताख़ीर आ सके. तो आपका क्या मौक़िफ़ है ज़ाती? मैं कहता हूँ प्रोसीड विद द इलेक्शन. پنډای کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت د PTI وکیل بیرسټر علي ظفر وایي چې د یو سیاسي جماعت انتخابي نخې فیصله دې زر تر زر وکړي شي. که چېرې صفا او شفاف الیکشن ونه کړی شو نو جمهوریت ته به نقصان رسیږي. د بانی PTI د سزا ختمولو فیصله به هم ډیر زر راشي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما حسان نیازی په عام انتخاباتو کې د برخې اخیستو فیصله کړې ده. حسان نیازی مور په لاهور های کورټ کې د نامزدګۍ کاغذونو د دستخط کولو اجازت لپاره درخواست جمع کړی دی. په درخواست کې وفاقي او پنجاب حکومت او کمانډینګ افسر اخلاقونه جوړ کړی شوي. درخواست کې ویلي شوي چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو شیډول اعلان کړي. حسان نیازی نه اهل دی او نه سزا یافته. هغه دا وخت په جیل کې موجود دی. درخواست کې دا هم استدعا شوې ده چې عدالت ته حسان نیازی ته د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو عمل مکمل کولو اجازه ورکړي. عدالت کمشنر د حسان نیازی سره ملاقات وکړي او د کاغذونو نامزدګۍ تصدیق او دستخط اجازه ته ورکړي. سینئر وکیل اعتزاز احسن وایي چې د لندن پلان دا دی چې نواز شریف کله الیکشن غواړي په هغه وخت پکې کې. اسلام آباد های کورټ نه بهر میډیا سره خپلو خبرو اترو په وخت اعتزاز احسن ویل چې نون لیگ انتخابات نه تیښته کوي او په چیف الیکشن کمشنر دباو اچول کیږي. که چېرې چیف الیکشن کمشنر د خپلې عهدې نه لرې کړی شو نو په الیکشن کې ځنډ راتلی شي.
سینیر سیاستدان زیاته کړه چې دا مجرمان دي. چیف الیکشن کمشنر دی د عدالت د توهین په تور ما راوغواړي. د مقدمې مخه به زه خپله کوم. چیف الیکشن کمشنر ما ولې نه طلب کوي؟ د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما شری رحمان وایي چې پیپلز پارټۍ الیکشن لپاره پورا تیاری کوي. په ټویټر جاری شوی یو بیان کې شری رحمان ویلي دي چې چیرمین بلاول بوټو او آصف زرداری په میدان کې د عوامي رابطې مهم مشري کوي. هغه ویل چې موږ خپله انتخابي ایجنډا پیش کوو او کاغذات نامزدګي وصول کول شروع شوي دي او زموږ په انتخابي مهم کې نور هم تیزی راغلی ده. د جمعیت علماء اسلام سین امیر مولانا حامد الحق حقانی وایي ټول ملک کې به انتخاباتو کې برخه واخلي. حامد الحق حقانی اکوړه خټک کې د پارټۍ د غونډې وروسته وویل چې محب وطن او اسلام پسند جماعتونو سره به په سیټونو جوړ جاړی او انتخابي اتحاد وکړي. وړاندې د JUIS د مجلس شورا په اجلاس کې انتخابات لپاره د امیدوارانو په نامزدګۍ غور شوی. اجلاس کې دا فیصله وشوه چې پېښور، کرک، هنګو، بنو، کرم، مومند، هزاره ډیویژن، نوخار، مردان او ځینې نورو ضلعو کې امیدواران ودروي. اجلاس کې بلوچستان، پنجاب او سند صوبو کې هم د امیدوارانو د نومونو منظوري ورکړې شوي. حامد الحق حقانی ویل د پارټۍ دروازې ټولو لپاره خلاصې دي. یو بیان کې دا هم ویلي شوي چې تیرو هفتو کې د ځینو سیاسي ډلو مشرانو اکوړه خټک کې د جمعیت مشرانو سره د انتخابات په اړه مذاکرات کړي. خبره کوو چې زموږ لیډر مولانا سمیع الحق شهید د ملک و ملت او عالم اسلام د پاره څه کړي دي. امت مسلمه درد پاړه کې سینه کې څومره خوارۍ کړي، څومره مدرسو نیټورک په دې ټول عالم کې خور کولو په مشرق او په مغرب کې. تاسو سره خولي پروګرام دی منشور دی او چې صرف د خولې د جبې تیز مقررین وي، خطیبان وي، نوجوانان وي، جذبه خالص الله د پاره وردا کې به سره سامان نه سره طارق بن زیاد چې ولوي چې سپین فتح کولو تلاړو هغه څوک هغه جبرالټر په دغه باندې په غر باندې چې جبل طارق مرته پاګې ټوله کشته یو سوځولې ملګرو ته وی دلته نه په اور په غشو ویشتل سمندر کې ولاړو ټولې وسولې دي. هغه ته یا بدلته نمړو یا ژوندۍ یا بد سپین فتح کوو بیا به ټول کشته یې وسوځوي. الله سره نن د کاری حافظ والله چې د نور احترام ډیر دی. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي دي چې نن چې په کوم ځای ولاړ یم نو د ډیرو مرحلو نه تیر شوی یم. لاهور کې پارلیمان بورډ ته وینا کې نواز شریف ویلي دي چې زما په دورې حکومت کې د ملک معیشت خو خوراکي شیان خلکو په ارزان نرخ ترلاسه کولی شو. نواز شریف زیاته کړې ده چې ما او مریم په جعلي مقدمو کې د عدالتونو مخه کړې ده. زموږ خلاف جعلي مقدمې وي ولې بیا هم موږ لا سزا راکړې شوې ده. یو منتخب وزیر اعظم صرف 3 یا 4 تنان کور ته واپس کوي. خبر شاملو نن ماښام په راولپنډۍ کې د احتساب د جج محمد بشیر ګاډي سره خوا کې ډزې شوې دي. د پولیس مطابق د جج ګاډي سره خوا کې ډزې هغه وخت وکړې شوې کله چې هغه ډیاله جیل کې د کیس سماعت نه پس کور ته روان و. دغه جج او د هغه د امنیت عمله محفوظه دي. پولیس ملزم گرفتار کړی دی. حکومت یو ځل بیا په ټول ملک کې د بجلی په قیمت کې د یونټ په سر د 1 روپۍ او 15 پیسو اضافه کړې ده. د نیپرا لخوا په یو بیان کې ویلي شوي دي چې دا اضافه د مالی کال 2023-24 په لومړۍ سهمایي کې د ایډجسټمنټ په مد کې شوې ده. د بجلی صارفین به دا اضافه د جنوري نه تر مارچ پورې د 3 میاشتو په بلونو کې ادا کوي. دې سره به د بجلی په صارفینو د 22 اربه یو کم 10 کروڑه او 80 لک روپو اضافي بوج وغورځېږي. د پاک فوج سرلښکر جنرال عاصم منیر په واضح ټکو ویلي دي چې پاکستان په نړیوال سیاست کې په بلاکونو یقین نه لري او ټول دوست ملکونو سره متناسب تعلقات غواړي. د امریکې په خپله موجوده دوره کې امریکایي ثینک ټینکونو او میډیا سره د خبرو په وخت هغه ویل چې پاکستان د جغرافیې، اقتصادي او سیاسي پلوه د سیمې یو اهم ملک دی او غواړي چې مرکزي اسیا او نورو علاقو لپاره د رابطو په مرکز بدل شي. جنرال عاصم منیر زیاته کړه چې پاکستان د عالمي ترهګرۍ سره مخ دی او په دې لار کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. د کشمیر په هکله د فوج مشر ویل چې پاکستان د کشمیریانو د خواهشاتو او د اقوام متحده د سلامتي کونسل د قراردادونو مطابق د دې مسلې حل غواړي.
د فلسطین په مسلې هغه ویل چې پاکستان د غزا د غمیزې د ختمېدو او د غزا د خلکو ته انساني امداد رسولو او د دوو ریاستونو په بنیاد د دغې مسلې حل هم غوښتنه کوي. هم پښتون نور خبرونه د دې وړې شان د مینه پس. उस खबर शामिल हो द कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी और दहशतगर्द कमांडर सरफराज बिन गलजई द खपलू अविया मलगर सरा द रियासत खिलाफ द बगावत ना लास पसर शवे दे और पामन जवन कुलुता तैयार शवे दे. नन कोयटा के बलूचिस्तान द निगरान वजीर इतलात जान असदजई सरा पर शरीक यो प्रेस कॉन्फ्रेंस ता द खिताब पर वक्त द कमांडर वेल च बलूच त्रागर द हिंदुस्तान न माली मरस्ती तरलास कवी द मनशियातो कारोबारू न कवी और द पैसो लपारा खलक हम तख्तवी. पदे मौका खपलू खबरों की जान अचगजई वेल च गलत फहमी खत्मदल पकार दी अगजात अकराच द पाकिस्तान द तरक्की लार द बलूचिस्तान न तीरीगी अगजात अकराच BNA द बहारत पवेना द खपलू रुणो भिनित हुए. हर उस शख्स को जिन्होंने मुसल्लह कार्रवाइयाँ की है उनको रियासत पाकिस्तान ने प्राखदिली से कबूल किया, एम्ब्रेस किया है. जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं हम उन्हें वेलकम करेंगे और उन्हें हम कोशिश करेंगे रिहेबिलिटेट करेंगे. गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि हम बलूचिस्तान के आवाम की, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए हम जिस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं. पेखवर के द मुख्तलिफ पेखों पर महाल द सिखानों, ईसायानों और फिरकाईज हदफी वजनों के ककड़ वजलशवी त्रहागर अफगान वगड़े. CTD द वजलशवी त्रहागर तफसीलात जारी करी. मतलब त्रहागर पैसो सराप खत के वजलशे हो वजलशवी त्रहागर द यवी त्रहागर डल मशरो च सिखानो, मसीहानो और मजहबी मुशरान पर हदफी वजनों के लास लरलो. दागा त्रहागर द दो सिखानो, दो मसीहानो और पिंजो मजहबी मुशरानों पर हदफी वजनों के ककड़ो. CTD वेल च वजल शवे त्रागर द अफगानिस्तान सर ताल्लुक लरलो और द कलदम तंजीम यो कारकुन क्यों. द अली अमीन गंडापुर और द रुणो जमानत मंजूर शवे दे. पेखावर हाई कोर्ट डेरू बेंच द वो रजुलपारा दाग अबूरी जमानत मंजूर खड़े. द अली अमीन गंडापुर द रुण लखवा वकील अहमद अली हाजिर शो. हाई कोर्ट दुई ता प वो वरजो के द खपलो केसुनो द जमानतुनो और कानूनी मरहलो मुकम्मलवलो हिदायत जारी करी. द मुकदमे औरदना जस्टिस फहीम वली खान और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद हुकड़ा. बलख्वा वर्करान ता दा हिदायत जारी शु च माजीगर सलोर बजो पूरे दे द अली अमीन गंडापुर कोर्ट ता जान रसवी. डिप्टी कमिश्नर साहबाई द अदालत पर हुक्म द पखानी स्पीकर असद कैसर खिलाफ 3 MPO वापस अखिस्ते दे. पेखवर हाई कोर्ट के द असद कैसर द 3 MPO लांदे द गिरफ्तारे पाड़ा समाज शवे चलवरुस्तो डिप्टी कमिश्नर सवाबे द 3 MPO खत्मोलो हुक्म जारी करो. द डिप्टी कमिश्नर लखवा जारी शवे हुक्म की वेली शवी दी च असद कैसर द 3 MPO लांदे गिरफ्तार कर शवे हो. द हुक्म लमखे मुलजिम बा अमन अमान न खराबवी. असद कैसर बा द सूबाई हुकूमत लखवा द सियासी SOPs अमली कबूलो पाबंद हुई और मुलजिम बा द इदारों खिलाफ मुहिम और नारे नवाही. डिप्टी कमिश्नर पर हुक्म की लिखली च मुलजिम असद कैसर बा द 1 लाख रुपये मचल के जमा कवी को पनूर मुकदमों की मतलूब नवी नु मुलजिम दे द मर्दान जेल ना खुशी कड़ीशी. करक के द यखनी ज्यादा दो सरासरा द गैस लोड शेडिंग हम मख पर ज्यादा दो दे. द गैस लोड शेडिंग लवजे जनाना पखपलो कुरुनो की द सख्त उस्तुंजो सरा मखामख्ती. नूर तफसील गुरु द खपल हमकार शाकिर मन्नान पदी रिपोर्ट के कि साढ़े ज्यादा दो सरसरा द गैस लोड शेडिंग हम ज्यादा शवे दे. द गैस लोड शेडिंग ला मला पकूर के खजे सख्त स्तुंजो सरा मखामख्ती वली बलख्वा सहर खुवंजी ता जदकून की हम द नश्ते बगैर जी. द करक खलको द वैनादा ची यो तरफ ता द गैस गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी दे बलख्वा मुंग LPG गैस हम नशु अखिस्तले जका ची द LPG गैस कीमतुना हम आसमान सरा खबरी कवी. द करक खलक द अखली पखली द पारा ओस हम द लरगयो इस्तेमाल कवी. द खपल कैमरामैन कासिद खटक सरा मोहम्मद शाकिर मनान हम पश्तोवन करक.
पाकिस्तान रेलवेز د پیښور نه کراچۍ لپاره عوامي ایکسپریس ریل ګاډي یو ځل بیا بحال کړې دي. د ریلوے چارواکو وینا ده چې عوام ایکسپریس د کینټ ریلوے سټیشن نه کراچۍ لپاره روان کړی شوی دی. چارواکو ویلي دغه اورګاډي به 15 غنټو کې د 380 مسافرو سره کراچۍ ته رسي. عوام ایکسپریس کې د 1500 مسافرو گنجائش موجود دی او کرایه فی مسافر 4000 روپے ټاکل شوی ده. د اورګاډي د چارواکو په وینا د عوام ایکسپریس سروس د کال 2022 اگست میاشت کې د سیلابونو له امله بند شوی و. د محکمه صحت شانګله او یو نجی هسپتال لخوا د ضلع شانګلي ټولو ملیریا سنټرو ټریننګ ترسره شوی چې پکې د ټولې ضلع د ملیریا سنټرو ترجمانو برخه اخیستې وه. د شانګلي ضلع د صحت څانګې د ملیریا د ښه تشخیص او ښه علاج یقیني کولو لپاره د کیس مینجمنټ ټریننګ ترسره کړو چې پکې د ټولې ضلع نه د ملیریا مرکزونو ترجمانانو ته د تشخیص او علاج په اړه تربیت ورکړی شو. ټریننګ کې ډي ایم یو شانګله، ډیپټي ډي ایچ او او نورو برخه اخیستې وه. د ټریننګ په اخره کې سرټیفیکیټونه هم تقسیم کړي شول. په دې موقع ډیپټي ډي ایچ او ډاکټر شاهین شاه د صحت په څانګه کې د روانو هڅو ستاینه وکړه او ویل چې داسې کوششونو سره به شانګله یو ملیریا فري ضلع وګرځولی شي. د جماعت اسلامي پاکستان د ښځو څانګې پېښور کې فلسطیني ولس سره د یووالي لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره کې ګڼ شمېر ښځو او جنکو شرکت وکړو چې د اسرائیلي ظلمونو خلاف یې نارې ووهلې. مظاهره کوونکو بینرې هم پورته کړي وې چې د اسرائیلو خلاف پرې نارې لیکلې شوې. مظاهره کوونکو په سمبولیک یعنی په علامتي توګه کفنونه هم اوچت کړي چې نړۍ ته وښایي چې اسرائیل ماشومان هم شهیدان کړي دي. د اسرائیل په ظالمانه بمبارۍ کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې هم شهیدان شول. وینا کوونکو ویل د افسوس مقام دا دی چې کفري نړۍ اسرائیل سره ولاړه ده ولې اسلامي ملکونه د غفلت په خوب وده دي. دوی ویل که اسلامي ملکونو د اسرائیلي ظلمونو خلاف مؤثر ګامونه وانه اخیستل نو دا به تاریخ کله هم هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په حواله یونیسف وایي غزا مسلسل د اسرائیلي حملو پر ضد ده چې له امله دغه علاقه اوس د ماشومانو لپاره د دنیا تر ټولو خطرناک مقام جوړ شوی. یونیسف ویل چې د جنګبندۍ نه کېدو صورت کې به د بیمارو په سبب د کم عمره ماشومانو مرګونه د بمبارۍ د لاسه د شو مرګونو نه هم زیات شي. یونیسف ترجمان خبرداری ورکړې چې د خوراک، اوبو، پناهګاه او صفایي کمې د ماشومانو ژوند په خطر کې اچوي. ګاونډي هیواد افغانستان لپاره د روس خصوصي استازي زمیر کابلوف افغان خارجه وزیر امیر خان متقي سره په اهمو معاملو خبرې اترې کړي. افغان خارجه وزارت د شروع په ورځ ویل روس استازي په امریکا غږ کړی چې د افغانستان منجمد پیسې د جاری کړي. افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو سره امریکې د افغانستان خواوشا 9 ارب ډالر منجمد کړي دي. ښاغلي کابلوف ویل که امریکا د افغانستان منجمد پیسې جاری کړي نو دا به د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. د روس نماینده ویل ځینې هیوادونه غواړي چې افغان حکومت د مشورو بغیر نوي میکانیزمونه جوړ کړي. زمیر کابلوف دا هم ویل که هر هیواد افغانستان سره مشکل لري نو افغان حکومت سره د خبرو له لارې خپلې مسلې حل کړي. هغه زیاته کړه چې روس تیار دی چې افغانستان سره تجارتي تعلقاتو ته توسيع ورکړي. او شاملو د لوبو حال انټرنیشنل کرکټ کونسل ون ډے فارمیټ کې د لوغواړو نوې رینکینګ جاری کړې ده. په نوې درجه بندۍ کې د پاکستان بیټر بابر اعظم یو ځل بیا نمبر 1 بیټر جوړ شوی دی. د بالر شبمن ګیل د جنوبي افریقي خلاف سیریز کې غیر حاضر و چې له وجې بابر اعظم بیا په ړومبه نمبر راغلی دی. بابر اعظم 840 پوینټونو سره ړومبه او شبمن ګیل 810 پوینټونو سره په دویم نمبر دی. بلخوا د انګلند سپین بالر عادل رشید د T20 بالرانو په فهرست کې ړومبه مقام خپل کړی دی. بلیټن په اخر کې د موسم حال د ملک په زیاتره سیمو کې د موسم اوچ او یخ پاتې کېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې په مغربي ضلعو کې د وریځې خورېدو پیشګویي کړې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 40 غنټو دوران د پنجاب، خیبر پختونخوا او بالای سند په میداني علاقو کې به لړه خوروي. تیر شوه ورځ دوران هم په زیاتره سیمو کې موسم یخ او اوچ پاتې شوی. د محکمې موسمیاتو تر مخه نن کم نه کم درجه حرارت د کشمیر سیمې لیکې -11،
द गिलगित बल्तिस्तान से में स्कर्दू की मनफी अता और द खैबर पुख्तनख्वा से में कालाम की मनफी 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड शवे द मौसम हाल सरा दा हम पश्तोवन दा बुलेटिन पाए तो रसेदो दलो अल्लाह पामान